محمود خان اڅکزي ولې د پاکستان حکومت ظالم یاد کړ؟ محمود خان اڅکزي ولې د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړ؟ د هر څه په همدې ویډیو کې راسره تر پای وګورئ ترڅو تاسو هم له حقیقتونو خبر شئ. د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست وایم. محمود خان اڅکزی که پاکستان خپلو غیر قانوني کړنو ته دوام ورکوي بغاوت کوو. پښتون ملتپال سیاستوال محمود خان اڅکزی وایي پاکستان تر انګریزه ډیر بتر ده، ځکه چې په خبره هغوی پښتنو سره دومره جبر نه کوو لکه اوس چې پاکستان کوي. نوموړي زیاته کړه انګریزانو پښتنو ته د کرښې دواړو غاړو ته د تګ راتګ اجازه ورکوله، خو پاکستان نه یوازې دا چې لارې ورباندې بندوي بلکې وژنې هم. نوموړي نن په کوټه کې یوې خبري ناستې ته ویلي که پاکستان فرضي کرښې ته څیرمه خپلو غیر قانوني اقداماتو ته دوام ورکوي پښتانه به بغاوت ته مجبور شي. پاکستان د دې پر ځای چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي یوه مړۍ ډوډۍ لا هم نه ده ورباندې پیرزو. اڅکزي افغانستان کې روانې 40 کلنې جګړې ته په اشاره ویلي که پاکستان ایمانداري وکړي افغانستان کې سوله په یوه ورځ راتللی شي. بلخوا د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي پر جګړې د طالبانو ټینګار ښایي چې د سولې ته اراده نه لري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي د حکومت په بند کې د پاتې طالب زندانیانو د نه خلاصېدو په اړه د طالبانو له لوري په خپره شوي وروستۍ خبرپاڼه کې پکې ویل شوي دي که حکومت بندیان خوشي نه کړي دوی به بین الافغاني خبرې نه پیلوي. سولې ته د یادې ډلې د ارادې ښکارندویي کوي. هغه دا څرګندونې نن په کابل کې یوې خبرې ناستې ته وکړې او زیاته کړې ده چې طالبان تل پر جګړه ټینګار کوي، خو په وینا افغانان به هیڅکله د دغه ډلې له پروپاګنډه ونه ویریږي. نو غوره دا ده چې ژر بین الافغاني خبرو ته غاړه کیږدي څو روانه اوږده جګړه چې قربانیان یې ټول افغانان دي پای ته ورسیږي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مې راسره تر پایه ولیدله. که چیرته تاسو هم خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما درسره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.